دا د NDM کارکنان او د یونیورسيټي طالب علمان دي کوم چې د کراچي پریس کلب مخې ته په احتجاج دي. د دوی د احتجاج د شمالي وزیرستان حیدرخیل کې نامعلومه ټارګټ کلرو د لاسه وجل شوي هغه څلور ظلمو لپاره د انصاف غوښتنه کول وو کوم چې بېګناه وجل شوي دي چې پکې د NDM کارکنان هم شامل دي. احتجاج کوونکو که یو خوا مختلفې لیک شوي بینرې راوړلې وې نو بل خوا د احتجاج په وخت سخته ناربازي هم کوله چې پکې غوښتنه کوله چې بېګناه وجل شوي ظلمو د کور خاوندانو ته د انصاف ورکړی شي او قاتلان د زر تر زره گرفتار کړی شي. دا زموږ د نیشنل ډیموکریټک موومېنټ ډېر سرګرم ممبر و سنید داور شهید دو سره د نور وزیرستان یوت مرګري وو دو اتوار ورځ و چونکې دو لوګانې پارک ته بار راوتي وو ګرځېدو لپاره او په دې دوران دو چرته ناستو نو دو باندې د نامعلوم موټر سایکل او اسلوالو د طرفه ډزې شوي دي. احتجاج په وخت NDM کارکنانو سره سره د یونیورسيټي طالب علمان هم شامل وو کوم چې وجل شوي بېګناه طالب علمانو د وجنې سخته غندنه کوله. हमें अपने साथियों के साथ इंसाफ चाहिए, उनकी फैमिलियों के साथ इंसाफ चाहिए. आज वो हमारे साथियों को शहीद किया गया, कल हम लोगों में से कोई होगा. क्या इन लोगों का मजलूमों के ऊपर ही जोर चलता है? احتجاجانو په وزیرستان کې شروع شوي د ټارګټ کلینګ نوي چپې باندې کابو راوستلو غوښتنه کوله چې ورسره دا مطالبه هم کوله چې د هیواد وګړو د ژوند د حفاظت د ریاست ذمہواری وي او دا چې ریاست دی خپل ذمہواری پوره کړي. نعمت زاده، خبر نیوز، کراچۍ.